ژور بحثونه د ګرمو موضوعاتو، نازکو حالاتو او پیچلو روایاتو په تړاو د نظر خاوندانو، سیاسي مبصرینو او د سیاست ډګر لوبغاړو اندونه، وړاندوینې او احتمالات. ژور بحثونو کې د هیواد، سیمې او نړۍ پر تودو موضوعاتو بحث کیږي. له ناویلو او نالیدلو خبرېږي. دا خبرونه هر یک شنبه او چهارشنبه ماښام 8 بجې له حریت راډیو څخه اوریدلای شئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د حماس جهادي غورځنګ القسام نظامی څانګې له لوري یوه ویډیو خپره شوې چې 2 اسرائیلي بندیان پکې خبرې کوي. وخت پای ته رسیږي. نوم ورکړل شوی دغه ویډیو کې غږیدونکي بندیان وایي د اشغالګرو له لوري تنفس اخیستلو ته نه پرېښودل کیږي او هره ګړۍ پرې بمبار کوي، خو د حماس مجاهدین د خپل ژوند په خطر کې اچولو سره دوی ژغوري او د تنفس اخیستلو موقع ورکوي. دغه بندیانو له خپلو خلکو غوښتي چې پر نتنیاهو فشار راوړي څو دوی بیرته خپلو کورنیو ته وروګرځوي. دوی همداراز غوښتنه کړې هغو بندیانو ته دې تر دوی وړاندې خوشي شي خوشي شوي د خبرو کولو موقع ورکړل شي څو هغه څه ووایي چې حقیقت دی. په ویډیو کې ښکارېدونکي بندیان همداراز له خپلو خلکو غواړي چې د حکومت په څرګندونو دی باور نه کوي. پر حماس فشار راوړل او بمبار به د دوی د ژوند په بیه تمامیږي. په ورته مهال تل ابیب کې بیا د اشغالګر رژیم د سیاستونو پر وړاندې لاریونونه دوام لري او د بندیانو د تبادلې د پروسې او اوربند د دوام غوښتنه کوي. د حماس القسام نظامی څانګه داسې مهال د اسرائیلي بندیانو ویډیو خپروي چې صهیونیستي رژیم غزه کې د اوربند له طرحې په شا شو او بیرته د جګړې لار غوره کړه چې حماس دا پریکړه له اوربند تیښته او د اسرائیلي بندیانو له ژوند سره یې د اشغالګر رژیم لوبي بولي. ټولنیزو رسنیو کې بیلابېلې څرګندونې خپریږي. څوک وایي د غزې وروستی سلګۍ دي او څوک وایي نه، هلته لا هم زرګونه مجاهدین جګړه کې بوخت دي او غزه به ساتي انشاءالله. د حریت راډیو قدرمن اوریدونکو او دغه راز د ټولنیزو رسنیو کارونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه رحیم سکندر یم او ژور بحثونه خپرونه کې را سره د چارو شنونکی ښاغلی عبدالحق حماد میلمه دی. بخیر راغلی. مننه. حماد صاحب، د غزه یوه عقیده ده چې وي به او که یوه کوچنۍ جغرافیه ده چې ختم بشي. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قدرمن سکندر صاحب، تاسو ته او ستاسو له لارې ستاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. الله تعالی دې وکړي چې ټول دوستان به جوړ وي. غزه او عزه دا دواړه یو ردیف ده. غزه او بل طرف ته غزا دا ټول سره نږدې کلمات دي، یو بل سره مخارج نږدې دي. غزه که موږ تاسو په تاریخ کې ولولو، غزه د مغولي امپراتوریو لپاره هم یو لوی سرخوږی و. هغوی په همدغه ځای کې مخینه لري، ډېره لویه مخینه لري. له یو طرف څخه د لوی امپراتورۍ، د اسلام لوی دښمنان چې تیر شوي دي، که هغه مغولو، که هغه تاتاریانو، که تاسې د هغوی تاریخ لږ ولولئ، په غزه کې ډېر سخت شکست خوړلی دی خلکو. بل طرف ته په علمي ډګر کې غزې داسې شاهکار علما وړاندې کړي دي نړۍ ته چې لوی امامان دي. امام شافعي رحمه الله د غزې و او دې ته ورته د معاصر تاریخ ډېر لوی علما د غزې و. دغه راز په جهادي ډګر کې غزې داسې اتلان وړاندې کړي دي امت ته او تاریخ ته چې هغه په معاصر تاریخ کې مثال موږ نه لرو. کمساري نه بېساري ځوانان چې موږ تاسې دا اوس په دې تاریخ کې په دغه څو کلونو کې هم په دې تیرو تقریبا یو نیم کال کې ولیدل چې څومره کلک خلک دي، څومره مجاهد خلک دي. د تربیت په ډګر کې د غزې د خلکو تربیت او فکري روزنه داسې شوې ده چې په دغسې سختو شرایطو کې چې موږ تاسې تصور نسو کولی، بیا هم تاسې به د غزې د کوم ماشوم، د کومې زنانه، د کوم سپینګیري له خولې څخه شکایت وانه ورئ چې د الله نه ناراضه وي یا د خپل عقیدې څخه بیزاره وي
یا د خپل دین څخه لري وي یا البته عربو ته پیغور کوي بلې هغه جلا اړخ ده هغه جلا اړخ ده لیکن دا چې دوی په عقیدوي او د مورال په لحاظ شکست خوړلی وي سره له دومره سختۍ یا تسلیم شي یا تسلیم یا دا موږ تاسې نه وینو یو ورځ یو چا یو شی لیکلی ادهم شرقاوي په نام یو لیکوال ډېر تکړه هغه لیکلي وایي ما ته مې مېرمنې وویل چې د غزې جګړه ختمه شي نو موږ زه او ته به د غزې یو څو یتیمان راولو دلته به یې تربیت کوو یعنی یتیمان به راځو سرپرستي به یې کوو و ما ورته ویل چې نه چې کله د غزې جګړه ختمه شي موږ به خپل ماشومان لیږو غزې ته چې هلته تربیت وشي یعنی غزه یو مثال ده او غزه د اسلامي امت لپاره د عزت یو سمبول دی امتحان هم دی بلې طبعا دا بل اړخ دی غزه او غزه د غزواتو یو لوی مرکز جوړ شو په معاصر تاریخ کې په عین حال کې غزه د اسلامي امت لپاره د امتحان یو لوی ډګر جوړ شو چې متاسفانه اسلامي امت تر اوسه پورې په دې امتحان کې ناکام یم د امتحان کې یو سخت سوال دی سخت سوال هم دا دی بلې نو غزه خپل وروستۍ سلګۍ نه وهي غزه خپل د مقاومت په اوج کې ده سره له دې دومره داسې اوازې دي بلې سره له دومره مشکلاتو سره له دومره ستونزو سره له دومره تخاذل سره له دومره پریکون سره له دومره حصار سره له دومره سختو بمباریو تاسې تصور نشئ کولی اسکندر صاحب محترم تاسې که لږ دا د غزې حالات له نږدې څخه وڅارئ تاسې باور وکړئ چې په هغه افسانوي کیسې چې ځینې خلک لولي یا هغه کوم ناولونه یا کوم فلمونه چې جوړ سوي د دې وحشتونو تر هغه هم ور اخواته کیسې دي د دې جګړې د دویم ځل پیل نه وړاندې د غزې د فلسطین یو مشر د مصطفی برغوثي نومیږي هغه یو ارقام وړاندې کړل هغه ویل چې په غزه باندې د دې دویمې جګړې د پیل نه وړاندې دا ویل چې په غزه باندې دومره بمونه کارېدلي دي هغه وخت هغه دا اوس چې دا کوم 15 میاشتې چې کومه جګړه وشوله د دې آخري پایله د دا ویله چې دومره بمونه کارېدلي دي چې د غزې هر فرد ته 15 کیلوګرامه باروت رسیږي چې په د باندې کارېدلي دي او دغه باروت چې دی 1 کیلوګرام انسان 1500 ټوټې کوي 1 ګرام او دا 15,000 ګرامه هر فرد ته رسیدلی یعنی د هر فرد په سر دومره باروت او د نفوس په حساب دومره باروت کارېدلی دي د غزې تقریبا 95% چې اوس به شاید 99% آبادی دا به له منځه تللی وي سړکونه نسته زیربناوې ختمې دي هر شی ختم دي لیکن مقاومت په خپل حال ده لیکن عقیده په خپل حال ده لیکن هغه استقامت په خپل حال ده صبر په خپل حال ده عقیده په خپل حال ده دا موږ تاسو ته راښیي یعنی که موږ تاسو وایو چې د اسلامي امت اصلي څیره اوس یوازې په غزه کې دا باید ومنو یا دا چې په ځینو نورو هیوادونو کې چې هغه له غزې څخه لري دي یا په ولسونو کې پاتې ده اما په حکامو کې کوم چې عمل ته پراته دي یا شاوخوا ورته پراته دي دا ټول هلته اوسېږي بلې دا هغه د هغوی نه عقیده د هغوی څخه هغه ایماني جذبه قوت هغه ټول له منځه تللی مشران هم هلته اوسېږي بلې د غزې د حماس مجاهدین د ګوتو په شمیر یو څو سیاسي څیرې په بهر کې اوسېږي او یو څو نظامی قمندانان په لبنان کې اوسېږي چې هغه اکثره شهیدان شول هلته نور د دوی د بالخصوص د قسام د نظامی څانګې تقریبا 95% 98% مشران ټول په غزه کې اوسېږي شهید سنوار په کرخه کې سنوار ولته او محمد ضیف الته او د غتر څنګه د نور څومره مشران شهیدان شول په دغه شپو کې کوم ژوندۍ دي دا اوس احمد السنوار د یحیی سنوار محمد السنوار یحیی سنوار ورور د چې د جګړه په مخ وړي هغه په کامل میړانه او شهامت سره اوس په ډګر کې ولاړ دي او خپل مبارزه کوي ستونزه دلته یعنی یو هغه د مجاهدینو اړخ ده مجاهدین الحمدلله په لوړ مورال کې دي ستونزه دلته په دوه شیانو کې هغه د دردونکو حالت دا چې یو ولس ډیر وځورېده بله ماشومان ښځینه سپینګیري ځوانان هر قسم خلک شهیدان شول او ډیر سخت په وحشتونو شهیدان شول او بل د ستونزې ځای دا ده چې اسلامي امت ډیر لوی تخاذل وکړ دی سره د اسلامي امت حاکمانو داسې وایم امت تخاذل نه کړی څوک چې وسي دي او څوک چې هلته شاوخوا پراته دي کاغه اردن ده کاغه مصر ده کاغه متحده عربی امارات دي کاغه نور هیوادونه دي دوی متاسفانه د غزې د خپل مسلمانانو ورونو سره ملګرتیا ونه کړله او برعکس ډیری اسلامي هیوادونو چې هلته په سیمه کې پراته دي
هغوی د اسرائیل سره مرستې وکړلې. حتی دا اوس د دې ډېری هیوادونو هوایي توغندي نه ورپرېږدي خپل هوایي حریم نه حریم هم نه پرېږدي، په دوی باندې چې حمله کېږي دوی مخنیوی کوي. او د دوی هوایي حریم د اسرائیلو په خدمت کې ده چې هر څومره کومکونه راځي، نظامي ځواک او هر شی راځي، د دوی حتی زمینی لارې دوی ته خلاصې دي. لیکن د غزې په خلکو باندې همدغه اسلامي هیوادونو همدغه مصر دروازې بندې کړي دي. دا په دوی هیوادونو باندې پور دی، احسان دی، ډارېږي. مثلا داسې ده اسکندر صاحب محترم، که موږ تاسې لږ شاته ولاړ سو، په 1918 کال کې په فرانسه او جرمني او برتانیه کې په فرانسه کې یو تړون وشو د سایکس بیکو په نامه. سایکس چې دا د هغه وزیر خارجه و د فرانسې او بیکو د برتانیې وزیر خارجه و. بیا دا کوم تړون چې وسو د دې ته دغه دواړو خارجه وزیرانو نوم ورکول شو سایکس بیکو. د سایکس بیکو تړون په اساس خلافت عثماني چې د سیمه ټوله د دوی په لاس کې و، دا باید رنګ شي. تړون هم داسې شوی و، دا باید له منځه یوړل شي او دغه عربي سیمه جزیره العرب یا عربي خلیج چې دلته نفت کشف شوی و په 1910 کال کې، نو دوی د دې لپاره نقشه جوړه کړله. هغه اول دا و چې باید خلافت عثماني ختم شي او دلته واړه هیوادونه جوړ شي، او دغه واړه هیوادونه په عربي ملکانو باندې، په قومي مشرانو باندې وویشل شي او له هغوی څخه په همغه وخت کې تعهد واخیستل شي چې تاسې به دلته زموږ ګټې پالئ، موږ ته مزاحمت نه کوئ، او موږ دلته کوم لوی ستراتیژیک پلان په کار اچو، دغه مخنیوي به نه کوئ، خپل شتمنۍ به ټولې زموږ سره ګرو کوئ، او دې ته ورته نور مسایل چې دا به کوئ. هغه تړونونه شوي، دغه تړونونو په اساس باندې دغه ځینې عربي هیوادونه منځته راغلي دي. اوس د عربي هیوادونه بیچارهګان کولای نشي چې د خپلو تړونونو څخه ووځي، د امریکا په خلاف غږ پورته کړي، د اسرائیلو په خلاف غږ پورته کړي او د مسلمانانو مرسته وکړي. څه چې هلته ورته ویل کېږي د زړو توافقاتو په اساس باندې، دا یو تاریخ حقیقت ته چې زه وایم، شاید په چا به ولګېږي یا نه لګېږي، خو دا یو حقیقت دی چې دغه هیوادونه د یوې پروسې په اساس ایجاد شوي دي تر څو په آینده کې دا سیمه د مسلمانانو څخه د دې سیمې اقتصاد د کورنۍ نه هیوادونه جوړ شوي دي، کورنۍ دی او دوی ته سپارل شوي دي. اماغه چې 1910 کال کې کوم تړون وشو، دغه په اساس باندې بیا فشارونه راوړل شول. حاله په 1940 کال کې خلافت عثماني سقوط وکړ او دغه سیمه ټوله وویشل شوله په کورنیو باندې. اوس هماغه کورنۍ حاکمه دي، که په اردن کې د هماغه کورنۍ حاکمه ده، که په بل کې د هماغه کورنۍ حاکمه ده. کوم کې چې کورنۍ نه دي حاکمه، الته فوزونه بیا په خپل واک اخیستي، لکه مصر کې کورنۍ نه ده حاکمه، الته یو قسم جمهوریت نظام ده، درسته انتخابات کیږي، لیکن د مصر فوز، د مصر قومندانان دا ټول بیرته د دوی په لاس کې دي. د فوز لویه برخه بودیجه امریکایان ورکوي او د همدې بودیجې په زور دوی د ځان تابع کړي دي، او داسې اصلي نه ورکوي یا نه ورته پرېږدي چې هغه سبا اسرائیلو ته خطر ولري. یا دا بل اړخ دی. بل اړخ دا د جناب اسکندر صاحب محترم چې که موږ تاسې لږ د غزې په موضوع باندې یو څه په مختلفو ابعادو باندې فکر وکړو، هغه اړخ ته چې ځینې حقایق څرګند شول په وروستیو کې چې د غزې کومه جګړه وشوله، دې ډېر حقیقتونه څرګند کړل. لومړی حقیقت دا څرګند کړ چې موږ ته الله تعالی ویلي دي په قرآن کریم کې چې لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود. وایي رسول الله سلام ته وایي ته به خامخا مؤمنانو ته په دښمنۍ کې تر ټولو سخت خلک هغه یهود پیدا کړي، یعنی په دښمنۍ کې تر ټولو سخت خلک چې هغه یهود دي. دا سختي ته وګوره اسکندر صاحب محترم. ما بل ورځ یو چا راته وویل دا تحریف شده تورات مې لوست، زه تلاش کوم چې پیدا یې کړم دا تحریف شوی تورات چې دوی لولي، په دې کې وایي چې کوم شیان د مسلمانانو په اړه لیکلي دي دا اوس اسرائیل دغه یوازې 10% عملي کوي، هغه 80% اوس هم نه دي عملي کړي. هغوی ورته وایي په د دوی په هغه تحریف شده هغه جعلي کتاب کې لیکل شوي دي چې مسلمانان تاسې په څه ډول وحشتونو سره قتل کولای شي او څومره معصوم خلک چې دوی وژلای شي، دغومره به تاسې خدای ته نږدې یاستئ. او د نتنیاهو یو وینا هم دغه دلته ورغله د موسی علیه السلام په بلې خدای پاک په قرآن کریم کې یو اشاره ورته کړې ده چې ذلک بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل. و یهود به ویل چې د یهودو نه بغیر د نور خلکو ته دوی امیین وایي، امیین بالخصوص عربو ته امیین دوی وایي، مسلمانانو ته دوی وایي چې په تاسې باندې د امیینو په وړاندې هیڅ ملامتي نشته چې هر شی کوئ ورباندې کولی شي. نو دا اوس چې دوی کوم وحشت کوي
دا د دوی د عقیدې هغه ډېره وړه برخه ده. له همدې امله سکندر صاحب محترم دغسې وحشي فوز لکه کوم وحشي فوز چې د اسرائیلو ده د غومره وحشي فوز تر اوسه پورې د انسانیت په تاریخ کې نه و تېر شوی. بله ورځ په غزه کې یو هغه د اونرا چې کوم هغه اداره ده د ملل متحد په چوکاټ کې د ماشومانو هغه کوي، ماشومان لپاره پناه ځایونه جوړوي چې دا ځای به نه بمباریږي. یو ځای جوړ کړی دی فقط د وړو ماشومان د 18 کلنې نه ټیټ ماشومان، او اسرائیل ته ویلي دي چې ګوره دا پناه ځای دی د ماشومانو، فقط ماشومان دي، حتی ښځینه پکې نشته. اسرائیل ورغلل مستقیم هغه مرکزي اتاق ورته وویشته، 19 ماشومان په یو بم باندې شهیدان کړل او پروا هم نه راوړله. په دننه په اسرائیلو کې دا ډېره یو عادي خبره ده. هلته یو شرط خرڅېږي په اسرائیلو کې، یو شرط ډېر عام ده، شاید ځینو دوستانو په سوشل میډیا کې کتلی مي. هغه دا ده چې د یوې حاملې مسلمانې مېرمنې عکس هغه تصویر رسم کړی ده په دې شرط باندې، او بیا یې دغه نښې چې ده د حاملې مېرمنې په خېټه باندې نښه جوړه کړې، هغه د هغه نښه د مرمۍ د فایر نښه نه، هغه دایره وي په منځ کې بیا هغه وي هغه نښې ویشتلي. بیا لاندې ورته لیکلي وایي که هره حامله مسلمانه مېرمن مو په دغه ځای وویشتله نو په یوه مرمۍ به تاسې 2 ښکاره وکړئ، یو به د مور او یو به ماشوم په خېټه کې مړ سي. دغه د دوی د وحشت هغه نهایي حد ده. دا چې د سیاسي بحثونو هغه معیار ته زه هغه ونه رسوم. دا یو خبره ده چې ځینې حیوانات باندې چې دوی دغه ټایرونه ورته جوړوي، دا په دغه زمونږ د مسلمانانو زمونږ افغانان یا ځینې خلک دوی ته بیا یو رقم ته امتیاز کریډیټ ورکوي چې دغه کفار ګوره د حیواناتو سره رقم ته یو ښه چلن کوي، او بیا دې خواته که دا ستا دا خبره سړی وګوري. سکندر صاحب محترم زه همدې موضوع ته راځم. تاسو ډېره ښه اشاره درلودله. ما مخکې عنوان دا ورکړ د خپلې موضوع لپاره چې ځینې حقایق روښانه شول. یو حقیقت دا روښانه شو چې یهود د مسلمانانو په وړاندې تر وحشي حیواناتو هم ډېر وحشي دي، تر لویو ځناورو هم ډېر ځناور دي، یعنی د انسانیت تر حده بیخي وتلي. بله ورځ د تیر د 20 مارچ باندې یو پیښه سوې وه، تاسې به شاید کتلې وي، د هغه وه دغه مسعفین دغه هلال احمر والا هغه چې خلک چې بچ کوي دغه اسعاف د امبولانسونه، 3 امبولانسونه اطفائیه 2 اطفائیه 15 کسانو دوی روان دي، یو ځای باندې بمبار سوی دی چې زخمیان را انتقال کړي. لار کې اسرائیل ورته کمین نیسي او 15 کسه ځوانان ټول ځای په ځای شهیدانوي، ټول شهیدانوي. بیا د دغو دفاع مدني چې ورته وایي اطفائیه والا اطفائیه په اړه په دنیا کې غوا پورته سوله چې 4-5 موټر زموږ سره له عملي ورک دي. دفاع مدني دی هغه وویل د غزې وویل چې زموږ موټر ورک دي، سره له افرادو ورک وو. بله ورځ مړي پیدا شول، څه کړي دي دا خلک شهیدان کړي دي، بیا ټول په یو کنده کې دغه کړي دي، پټ کړي دي، شګو د خاور لاندې کړي دي. بیا د دوی چې کوم 4-5 موټر دی هغوی ته کندې ایستلي، هغه هم په خاورو کې پټ کړي دي تر څو د دوی د هغه ورک سي. بیا د څه خلک راغلي دي، بالاخره یو شی پیدا سوي دي، څه نښې مخې پیدا سوي دي، یو هیئت راغلی دی د ملل متحد چارواکي راغلي، چونکې په دې کې یو د ملل متحد چارواکی و کارکونکی و، دغه په لټه کې چې ګوري چې د مړو یو هغه پیدا ک اجتماعي قبر پیدا ک، او چې ګوري په څنګ کې لوی کندو کې موټر هم دفن دي، ویستل هغه دي دا خلک دي پیدا کړل، مړي 15 کسان ټول شهیدان شوي. اسرائیل ویلي چې د خلکو په موږ باندې حمله کوله او دا په موږ باندې را روانو، او امبولانسونو اشارې نه وی لګولي، هغه ادفاعي هم خپل اشارې نه وی لګولي، هغه سری اشارې شپه وکنه. نو موږ ګمان دا وکړو چې دا د حماس خلک دي په موږ حمله کوي. تصادفي په دغه شهیدانو کې د یو کس سره موبایل پیدا شوی ده، په هغه موبایل کې دا صحنه ټوله ریکارډ شوی ده. دا کوم په دې صحنه کې معلومیږي چې د امبولانسونه روان دي، زنګونه هم وهي، اشارې لګولې دي، تنسیق هم کړی دی، یعنی هماهنګي کړې ده د اسرائیلي ځواکونو سره. ورته ویلي چې موږ در روان یو دلته، او موږ ته اجازه ورکړي چې اجازه راکړي، او ناڅاپه یو ځای کې د کمین سره مخ کېږي. بالاخره دغه کوم کس چې ویډیو کوي هغه هم لګېږي، هغه اخري سلګۍ او دعاګانې کوي، مور ته اخري پیغام وایي، خپل ملګرو ته پیغام وایي چې دا زموږ همدا لاره ده، موږ به د انسانانو د خپل ورونو مرسته کوو او ما معاف کوي، او زه بس خدای پاک ته ما په شهیدانو کې قبول کړي. دا خبره چې کله راغله اسرائیل فقط دومره ویلي چې و موږ معلوماتو کې خطا سوي وو، او موږ بس دا یو پیښه وسوله تېره سوله. دا یو اړخ. بل طرف ته یو بل شی چې روښانه سو هغه دا ده چې دا اوسنۍ ظالمې نړۍ چې دا زه ورته بدماشان وایم، ظالمه نړۍ چې په سر کې امریکا ده، بیا برطانیه ده، بیا فرانسه ده، او بیا پسې بل ده، ټول ډېر د انسان په صفت کې وحشیان دي دا خلک.
فقط د ځان د ګټو لپاره د خپل ګټو لپاره ټول انسانیت هم قتل کوي خو چې دی پکې ګټمن وي. دی چې کوم شعارونه ورکړي وو په دا تیره تقریبا یوه پیړۍ کې یا په نیمه پیړۍ کې د دویم نړیوال جنګ نه وروسته چې ملل متحد رامنځته شو، دوی چې کوم د بشر دوستۍ شعار وړاندې کړی وو چې موږ د بشر حقوقو سازمان ایجاد کړه، نړیواله محکمه مو ایجاد کړله او موږ د بشر حقوقو هغه وکړله، دغه نړیواله اعلامیه مو ایجاد کړله، ملل متحد مو ایجاد کړو، مؤسسات سوله او خواخوږي سوله او بشر دوستي او انسان دوستي او حیوان دوستي، دا ټولې د له منځه ولاړې. ته پوهېږې اسکندر صاحب محترم چې اوس په امریکا او په اروپا کې څوک د فلسطیني ماشومانو د قتل عام په اړه غږ نشي پورته کولی، نیول کېږي، وایي اجازه نشته، پرېږدي چې هغه قتل کړي، قتل عام دی ولري، لیکن ته نشي کولی چې راپورته شي. د پرون د مایکروسافت کمپنۍ 50مه کلیزه وه، مایکروسافت کمپنۍ چونکې د اسرائیلو سره د غزې په بریدونو کې تر ټولو ډېره مرسته کوي، د ټکنالوژي مرسته، دا نړیواله کمپنۍ ټوله دوی سره مرسته کوي. په دې غونډه کې د مایکروسافت کمپنۍ یوه مسلمانه کارکوونکې راپورته شوله او د اعتراض په توګه هغه مشر ته وویله چې تاسې څنګه ځان ته بشر دوستان وایي چې تاسې د قتل عام کې تاسې د اسرائیلو تر څنګ ولاړې او د غزې ماشومان وژنئ. فورا هغه له خپلې وظیفې څخه منفکه کړله، وایي ته حق نه لري چې به موږ اعتراض وکړي. د اروپایانو د امریکایانو د ټولو استخباراتي شبکې لوی کمپنۍ دا ټول د اسرائیلو سره په دې وحشت کې مستقیمه برخه لري. یعنی دغه اصل چې د تصویر په غزه کې ښکاري د اسرائیلو نه یوازې اسرائیل، د ټولې اروپا او د ټولې امریکا اصلي تصویر په غزه کې ښکاري. دا دویم حقیقت چې ما غوښتل په دې اړه فوکس وکړم چې د دوی هغه د بشر دوستۍ اصلي اړخ راښکاره سو. او دریم اړخ هغه دا ده چې یو ډېر دردونکی اړخ بل راښکاره سو، هغه دا ده چې یو بل شی ښکاره سو، هغه دا چې مسلمانان په ډېر ضعیف حالت کې دي. متاسفانه اسلامي امت په دومره دا اوس چې په کوم ذلت کې ده، د اسلام په تاریخ کې په 14 پیړیو کې مسلمانان دومره ذلیل شوي نه وو. په داسې یو حالت کې اسکندر صاحب محترم چې ستا 2 میلیونه مسلمانان ورونه، ماشومان، ښځینه او بوډاګان دا په 350 کیلومتره مربع ساحه کې محاصره وي، په هغوی باندې اوبه بندې دي، په هغوی باندې دوا بنده ده، په هغوی باندې غذا بنده ده، په هغوی باندې برق بنده، په هغوی باندې هر شی، او د دنیا تر ټولو قوي بمونه پې کارول کېږي، او شاوخوا ته ټول مسلمانان پراته دي، شاوخوا ته ټول مسلمانان پراته دي، لیکن یو حاکم غږ نه پورته کوي. دغه عربي هیوادونو 22 هیوادونه دي، دوی خپل د یووالی خپل دریځ نشي یو کولی، 50 اسلامي هیوادونه دي خپل دریځ نشي یو کولی. دا دریم حقیقت چې څرګند شو چې اسلامي امت په ډېر لوی تخاذل کې، په ډېر لوی ذلت کې قرار لري. او دا اسکندر صاحب محترم دا د حالت ته د پیړیو څخه یا د لسیزو څخه کار شوی و. د اسلامي خلافت سقوط نه وروسته تر ننه پورې چې تقریبا 100 کاله پوره شول، د 1940 کال نه تر 2015 کاله پورې 100 کاله 101 کال روان ده. دې ته د یو لوی پلان او د لوی استراتیژي په اساس کار شوی و. بالاخره اسلامي امت دې حال ته راورسو چې اوس یو وجني، یو علالۍ دا نور ورته ګوري. دا یو جلا بحث چې اسلامي امت ولې دې حال ته راورسېد. نو دغه 3 حقیقتونه د غزې په جګړه کې ښکاره سول. اول دا چې یهود تر ټولو وحشي انسانان دي بالخصوص د مسلمانانو په وړاندې. دویم دا چې د اوسنۍ نړۍ اروپا او امریکا دا چې د بشر د حقوقو په وړاندې یا د بشر دوستۍ په اړه چې کوم شعارونه ورکول هغه ټول دروغ او د دوی اصلي څیره اوس معلومه سوله چې دا یو ډېر وحشي قوم ده. او دریم هغه دا چې اسلامي امت په ډېر ذلت کې دی او دا ډېر د درد او ډېره زیاته مننه. نیمه خبرونه نیمایي ته رسېدلي یو قدرمن اورېدونکو، موږ د غزې په اړه بحث لرو. بحث دپاره موږ سره حماد صاحب دی. نو چېرته ځئ لنډه د مخلوط بیرته راځو. ژور بحثونه د ګرمو موضوعاتو، نازکو حالاتو او پیچلو روایاتو په تړاو د نظر خاوندانو، سیاسي مبصرینو او د سیاست ډګر لوبغاړو اندونه، وړاندوینې او احتمالات. ژور بحثونو کې د هیواد، سیمې او نړۍ پر تودو موضوعاتو بحث کیږي. له ناویلو او نالیدلو خبرېږي. دا خبرونه هر یک شنبه او چهارشنبه ماښام 8 بجې له حریت راډیو څخه اوریدلای شئ. د حریت راډیو قدرمن اوریدونکو او دغه راز ټولنیزو رسنیو کارونکو یو ځل بیا ښه راغلاست. موږ د غزې په اړه باندې ژور بحثونه دپاره موضوع ټاکلې همدغه ده او بحث دپاره ښاغلی عبدالحق حماد صاحب موږ سره دی. حماد صاحب، همدغه خبره چې ډېره داسې سخته راسي، یو چا سره ځواب نه یا یو څوک، ډېر خلک داسې دي چې په غزه یې زړه هم سوځېږي، داسې هم نه ده چې یو مسلمانانو یا رخه عقیده ورسره لري.
ځینې خلک بیا داسې وي چې شاید عقده ورسره لري او ممکن داسې خو پښتو ژبه وایي یا دري ژبه وایي خو نور عقیدې په حساب باندې یو څه مشکلات لري بیا هغه دغه دلیل وړاندې کوي وایي خیر خیرات و د اکتوبر په 1 حماس القسام که نه او دوی په اسرائیلو باندې بریدونه وکړل او زرګونه کسان او کورونه ټوله غزه یې پې چته کړه. دا یو سوال دی د ډیرو خلکو سره شاید هم دا نیوکه وي خو دا سوال ډیر بې ځایه سوال دی دا نیوکه ډیره بې ځایه نیوکه ده. دا هغه خلک کوي چې هغه د حقیقت څخه نه خبره دي. حقیقت دا دی چې د غزې موضوع نه یوازې د غزې موضوع بلکې د ټول فلسطین موضوع دا د 20 کلونو راهیسې په تدریجي شکل باندې همداسې را روانه ده چې بالاخره خبر اختناق ته راورسېده. په دې وخت کې څه پیښېدل؟ په دې وخت کې زه اوس راځم یعنې 20 کاله کېږي چې دا د فلسطین ځمکه د مسلمانانو څخه د یهودو لخوا غصب شوې ده. یهود په 20 کاله وړاندې یهود په دې سیمه کې یوازې 4% وو 9% مسلمانانو او دوی هم دلته من حیث امسایګان اوسېدل مختلفو ځایونو څخه راغلي ځکه دلته د دوی یو مقدس ځای د هیکل سلیماني او دلته ځینې نور آثار دي لیکن کله چې دویمه نړیواله جګړې وروسته بیا امریکا رأس ته راغله او بیا سایکس بیکو تړون رامنځته شو. د دې تړون یوه برخه دا و چې په منځني ختیځ کې به یو اروپایي هیواد رامنځته کیږي. تاسو پوهیږئ چې د یو پلان له مخې پلان دا و همدغه عربي ملکانو ته چې ورکول سوی هغه دا ده چې موږ په منځني ختیځ کې یو اروپایي هیواد رامنځته کوو چې هغه د اسرائیلو په نوم ده. یعنی د هغه څه دي چې د اروپا لخوا به حمایه کیږي د امریکا او اروپا د دواړو لخوا د هغوی ګټې به پالي او د هغوی عقیده او هر څه او هغوی به دلته یو نظام ولري. دا هیواد چې رامنځته شو ورو ورو دلته توافقات وشول او تړونونه وشول بالاخره د مختلفو توافقاتو د فریبونو د چلبازیو یو بل حقیقت زه دلته وړاندې کول غواړم یو بل حقیقت دا واضح شو چې خدای پاک موږ ته پخوا ویلي و چې یهود تر ټولو ډیر وعده خلاف او وعده شکن خلک دي. په دې جګړو کې په دې توافقاتو کې معلومه سوله چې دوی هر واره د تړون او د توافقنامو او د تعهداتو نه تښتي نو هغه مختلفو فریبونو په نتیجه کې بالاخره فلسطینیان د صحنې څخه وایستل شول او د اسرائیل یو لویه برخه د فلسطین یو لویه برخه اسرائیل ونیوله. د 1 اکتوبر نه وړاندې څه وو دا ډیره مهمه ده. موږ تاسو فکر وکړو په 2015 کال کې په غزه کې انتخابات وشول د فتح او د حماس دواړو سیالي وه. فتح ګوند نه ده چې په ضفة الغربیه کې حاکم دی د محمود عباس او حماس په هغه کې حاکم دی په غزه کې. د دې دواړو ترمنځ سیالي وسوله. په 2015 کال کې انتخاباتو کې حماس په قاطع اکثریت سره د غزې انتخابات وګټل. قاطع اکثریت سره وی ګټل او خپل حکومت اعلان کړ. داسې قاطع اکثریت چې فتح ګوند مکمل وایستل له صحنې هغه دیموکراتیک انتخابات هم تر وګټله په دیموکراتیکو انتخاباتو تر وګټله لیکن دا چې حماس اسرائیل ته د منلو وړ نه او اروپا او امریکا ته د منلو وړ نه دا دیموکراسي او دا انتخابات دا هم ورسره ونه منل وای موږ دا نه منو. بالاخره 2-3 کاله چې دوی حکومت وکړ په دوی باندې بندیزونه ولګول. بندیزونه سخت شاوخواته دیوالونه استنادي دیوالونه او هغه دوی چې کوم لاندې تونلونه درلودل هغه په بند کړل او به ورخوشي کړل. بالاخره دوی ولس کاله سکندر صاحب محترم په یو داسې زندان کې محاصره کړل یعنی د غزې ټوله ځمکه چې 400 کیلومتره مربع ده دا ولس کاله د یو اوپن زندان یا خلاص سرخلاص زندان په څیر جوړ کړ. بله تاسو پوهیږئ چې د 1 اکتوبر نه وړاندې په 2022 کال کې ملل متحد اعلان وکړ چې غزه نور د انسانانو د اوسېدو لپاره جوګه نه ده مناسبه نه. په غزه کې 94% اوبه د څښاک اوبه د خرابې وي غیر صحي وي. د غزې 80% ځوانان تعلیم یافته ځوانان دا بیکاره وو. دا بل طرف ته ورو دا اختناق سختیده د دوی په مشرانو باندې بندیزونه د باندې بندیزونه او دا ډوډۍ اوبه دا به داسې مازې هغه د قوت لا یموت په اندازه ورپرېښودې لکه هغه پایپ کې چې ورپرېږده بیا بند کړه ورپرېږده بیا بند کړه. دې طرف ته د اسلامي هیوادونو بالخصوص د عربي هیوادونو لخوا د اسرائیلو سره د تطبیع یو پروسه شروع شوله د علاقاتو او د اړیکو د عادي کولو یو پروسه شروع شوله. بل طرف ته په مسجد اقصی باندې هر کال او په کال کې 2 ځله په کال کې 3 ځله د يهودي مذهبي خلکو لخوا بریدونه کېدل. مسجد اقصی کې دننه مسجد اقصی ته به ور واچول سو
بیت المقدس ته به دننه ورغلل، هلته به فیرونه وکړل، میراب به وشته، معتکفین به شهیدان کړل هلته. دا عادي کیسه وه. او له بل طرفه د فلسطین موضوع دا ورو د خلکو څخه هېرېدله. درسته ده. له هغه وړاندې د 9 اکتوبر نه وړاندې چې دا حماس حمله کوله، 2 میاشتې وړاندې نتنیاهو د ملل متحد په امنیت شورا کې وینا درلودله. هغه اوس هم په یوټیوب کې شته. هلته وینا یې دا وکړله، یو نقشه یې وړاندې کړله. په نقشه کې ویل چې ګریډ اسرائیل، لوی اسرائیل، موږ غواړو چې په آینده کې لوی اسرائیل ایجاد کړو. لوی اسرائیل به څه وي؟ لوی اسرائیل د فرات او د نیل ترمنځ دغه ځمکه به ټوله لوی اسرائیل وي. په دې کې به اردن ټول د اسرائیلو برخه وي، د مصر لویه برخه به د اسرائیلو برخه وي، د سعودي 10% د تبوک ساحه او دا ساحه به د هغه برخه وي د اسرائیلو، او غزه او د فتح الغربیه او دا به مزي د سوریې یو لویه برخه به وي، د لبنان یو لویه برخه به وي. دلته به مونږ یو لوی اسرائیل ایجادو. دا کیسې چې کله راغللې الته اختناق او الته تدریجي مرګ روانو. تاسو پوهیږئ په غزه کې تدریجي مرګ روانو دي خلکو، تدریجي مرګ نه، دغه غذا په بنده، سفرونه په بند، ډوډۍ په بنده، اوبه په بندي، او بمبارونه غذایی رژیم سره مکمل. یعنی ما تاسو ته ویلي د ملل متحد راپور دا په 2022 کال کې چې غزه نور د انسانانو د اوسېدا لپاره مناسبه نه ده. دوی باید عملی هغه دغه یو برید کړی وای، دوی باید هم دا کار کړی وای. د دې نه بغیر دوی بل هیڅ چاره نه درلودله. او بل دروغ هغه دا چې دوی وایي چې د 9 اکتوبر باندې چې کله په غلاف غزه باندې حماس مجاهدینو حمله وکړله، هلته یو ملکي خلک وژلي. یو ملکي سړی نه ده وژل شوی، 1400 کسان وژل شوي دي، ټول فوجیانو، ټول هغه خلکو چې هغه د حکومت یا کارکوونکي یا فوجیانو، نه پکې کوم ماشوم وژل شوی ده. حتی دوی دعوه وکړله، بیا نړیوال مؤسسې راغلې، دوی نه غوښتنه وکړه چې موږ ته اجازه راکړي چې موږ دلته هغه وکړو، د تحقیقات وکړو چې خلک وژل شوي دي. اجازه یې ورنه کړله. او 250 کسان یې له ځان سره وړل چې اکثره هغه فوجیانو. نو دا سوال بې ځایه ده. دا د دوی مجبوریت و، له دې نه پرته دوی هیڅ چاره نه درلودله. طوفان الاقصی باید رامنځته، طوفان الاقصی یو طبیعي حالت و چې رامنځته کېده، او د دې نه بغیر دوی بله چاره نه درلودله. د دې داسې مثال ده لکه یو څوک چې مثلا یو ځای بندي ده، صحیح ده، بندي ده، او هغه د ورورو په هغه باندې اوبه بندي دي، اکسیجن ورورو هغه پوهېږي چې زه مړ کېږم نور، خو چې مړ کېږم چې زه تدریجي مړ کېږم 5 ورځې وروسته. خو راځه اوس به یو هڅه وکړم، دا دروازه به ماته کړم. هغه راووت، دروازه یې ماته کړله، اوس ټول خلک یې ملامتوي چې تا ولې دا دروازه ماتوله، خو ناس به وي هلته خیر د 5 ورځې بعد یې مړ سوی وای. د دې داسې مثال ده. د غزې خلک یې 18 کاله زندان ته اچولي وو، سرخلاصي زندان ته. دغه یو دای پیغام نه وي چې غزه ډېره مغلي سي، بیا هم یو دغسې برید کولی شي. بلې دا اوس هم ده هلته، چونکې عقیده موجوده ده. یعنی د جغرافیا نه د مهمه عقیده ده. عقیده ده هلته، عقیده ده. ما مخکې وویلې چې غزه کې چې کوم عقیده ده هغه د اسلامي امت هغه اصلي عقیده ده، استقامت، صبر او حد دی. نو دا خبره. احمد الله صاحب، یو سوال دام دی چې د محمود عباس د حماس کنه تاسو مخکې یو اشاره مرته وکړله، اوس د محمود عباس کوم دریځ کې دی؟ محمود عباس اسرائیل سره د یو فلسطین دی. بله، اسرائیل له حماس څخه غواړي چې دوی د داسې لکه الفتح ګوند نه ده په ضفة الغربیه کې چې حاکم ده. فتح څه ده؟ فتح ضفة الغربیه، نابلس او جنین او طول کرم او دا سیمې ټولې د دوی په لاس کې دي. لیکن دوی نه پولیس لري، اسکندر صاحب محترم، دوی نه پولیس لري، نه فوج لري، نه باډیګاټان لري، او نه کوم بل سیستم لري. ټول ارڅه د اسرائیل په لاس کې دي. اسرائیل کولای شي چې په هر لحظه کې د ضفة الغربیه په هر برخه کې هر ډول عملیات وکړي. دا اوس په جنین باندې، په نابلس او په جنین باندې حمله روانه ده، تقریبا 2 میاشتې وته، 1.5 میاشتې وته. محمود عباس قرار ناسته ورته. دا اوس په رمضان کې د محمود عباس د ادارې کارکونکو ته معاشات اسرائیل بند کړل چې څوک نشي ورکولای. اسرائیل ویل چې مونږ دا معاشات دوی ورکوي اسرائیل. معاشات دا اوس 3 میلیارډ ډالر د محمود عباس د ادارې اسرائیل کنګل کړي وای، لاړ هغه ختم شو. چې اسرائیل معاش ورکوي، معلومیږي چې دوی کوم دریځ کې دي. نو نشي کولای هغه، کولای نشي هغه. دوی غواړي چې غزه د ممداس زمنګ تر تسلط لاندې وي، سید براینام دی دوی وي، لیکن واک به زمنګ چلیږي، مشوره به زمنګ اوریدل کیږي، او قدرت به زمنګ وي، هر څه به زمنګ وي. دا خو تر دې ذلت خو هغه د عزت مرګ ده د مسلمان لپاره چې د يهودي تر قومندي لاندې دی، هغه د په سر ناست او برچای درته نیولې وي، او ته د ذلت ژوند کوي. تر دې خو د عزت شهادت بهتر ده، په هر لحاظ باندې بهتر ده.
خو هغوی دا ذلت غوره کړی ده او حماس نه د غوره کړی ځکه بیچارهګان ټکول کېږي. بله غټه خبره دا ده اسکندر صاحب محترم چې حماس دا کار ځکه وکړ د طوفان الاقصی عملیات یې ځکه وکړل یا د برید یې ځکه وکړ دوی ګمان نه کوي چې امت به دومره ذلت ته رسېدلی وي چې موږ به بیا لیوان خوري موږ به ټوټې کېږو او دا امت به ټول رڼو سترګو راته ګوري زموږ مرسته به نه کوي. دوی دومره تصور نه و کړی. د دوی تمه دا وه چې موږ خو په مسجد اقصی او په بیت المقدس غیرت کوو. دا بیت المقدس د ټولو شریک ده. 2 میلیارد مسلمانانو دا د 2 میلیارد مسلمانانو شریک او لومړنۍ قبله ده. موږ په دې غیرت وکړو ټول امت به مو تر څنګ ودرېږي. نو خبر چې امت مړ ده. د امت په چارواکو کې روح نه ده پاتې. د امت په چارواکو کې غیرت او ایمان د هر څه له منځه تللي دي. دغه د حماس باندې اوس نن څوک کوي؟ یمن خو نه دی. یمن تر ډیره حده پورې مرسته کړې ده او امریکا ته یو لوی سرخوږی هم جوړ کړی. امریکا چې یمن باندې دا لوی بریدونه وکړل دا دوی خوښ شول ترې او په اقتصادي لحاظ دوی خوښ شول. اسرائیلو ته چې څومره کومکونه ځي 80% د بحر لارې ځي او دا بحر چې د بحر احمر د یمن د تنګي څخه تیریږي. د یمن له تنګي څخه تیریږي. هلته یمنیان په هغوی باندې حملې کوي د هغوی کښتۍ ولې تخریبوي ډوبیږي یا مسیرونه بدلیږي یا په ډېره اوږده لاره راتاویږي چې ډېر لوی مصرف راځي او ډېر وخت ضایع کېږي. نو دلته امریکایانو په یمن باندې حمله وکړله. دا خلکو ته یو څرګندوي افغانان باید په دې پوه شي چې دا اسرائیل کوم څه کوي دا د اسرائیل کار نه ده. دا په خپل امریکا دا کار کوي خو د اسرائیل په لاس کوي. ځکه چې اوس کوم ځای کې د اسرائیل ته مزاحمت جوړیږي امریکا یې ننګه کوي. امریکا بمبارونه پې کوي. نو یمنیانو تر ډیره حده پورې خپل مسؤلیت ادا کړی ده. سره له دې چې ډېر شهیدان یې مړ کړل سره له دې چې ډېر یعنی وټکول شول ډېر تباه شول. تر اوسه بریالي بلل کېږي یمن. بلې تر ډیره حده پورې بریالي دي. تر ډیره حده پورې دوی ته یو لوی سرخوږی جوړ کړی خو بیا هم چونکې دلته دا معادله ډیره توپیر لري نو ډېر زیات تاثیر حماد مولوي صاحب دغه د ټرمپ هغه دریځ هغه غوښتنه د هغې له امله خو به دا جګړه دغه مرستې د اسرائیلو سره نه وي شوې چې وایي یو طرف ته دې ووځي چې موږ دا غزه جوړه کړو یا د سیاحت مرکز شي هغه ټول عربي هېوادونو اسلامي امارت په شمول او د غبرګونونه یې څرګند کړل. د هغه له ضده خو به یې داسې نه وي کړي. د اسرائیل چې څه کوي دا د امریکا سره په همغږۍ کوي. په دې کې هیڅ شک نشته. دا اوس نتنیاهو دا اوس د واشنګټن په سفر ده او دا د ټرمپ د دې دورې له پیل څخه دا دویم سفر دی. یعنی تقریبا یو 2 میاشتې شاوخوا مخکې هم ورغلی اوس بیا ورغی. دا ټول پلان ګزاري په واشنګټن کې او په سپینه ماڼۍ کې ورکول کېږي په پینټاګان کې ورکول کېږي. ټول پلان له هغه خوا ورکول کېږي. دوی یو ځل همدا خبره وکړله چې موږ به غزه د غزې له خلکو څخه پاکه کړو خالی به کړو بیا به ښه جوړه کړو او دلته به یو ښه ژوند شروع کړو. لیکن هغه د عربي هیوادونو له طرفه د ګاونډیو هیوادونو لخوا د نورو اسلامي هیوادونو لخوا په کلکو ټکو رد شوله او د اسلامي امت او د لرې اسلامي هیوادونو لخوا خو په دې اساس رد شوله. زه دلته یو بله باریکه وایم شاید دې ته ډېر خلک متوجه نه وي. د اسلامي امارت او نورو هیوادونو لخوا په دې وجه رد شوله چې دا یو ظلم ده او زموږ د مسلمانانو ورونو په خلاف دا ظلم کېږي موږ یې نه منو. لیکن د ګاونډیو د مصر او د اردن لخوا ځکه رد شوله چې هغوی په دې ډارېږي چې دغه د غزې خلک که زموږ هیواد ته راشي هلته دا کلکه عقیده راوړي نو سبا موږ ته سرخوږی جوړېږي ځکه موږ نه پرېږدو. کنې دا دومره غیرتي خلک نه دي چې د امریکایانو بیا د هغه خلاف کار وکړي. همدغه ملک عبدالله ورغی د ټرمپ سره ناستو سره هم حالاتو بیچاره لکه پیران چې پرې راغلي خبرې نه سوه کولی سترګې نه شي ټینګولی چې څنګه خوله یې نه سوه راټولولی. یو قسم لکه هغه تر هغو خلکو هغه ته ډېر کریډیټ ورکوه زلنسکي وایي هغه ښه وغږېد. بلې هغه لا تر ده ښه و سره له دې چې هغه هم ډېر په ذلت کې و خو بیا هم دی په ازل و یعنې ډېر ذلیل. محمد مولوي صاحب دغه د که ډېر تاو راتاو شي اسلامي امارت سره د چې ډېر هغه لري که نه وزن یې د هغه کې ډېر دی ډېرو هېوادونو الهام ترې اخیستی د جهاد خو بیا هم یو مخ ور اوړي وایي په دې وخت کې اسلامي امارت کوم دریځ لري؟ اسلامي امارت چې څومره کولی شو څومره وسو هغه کړي دي. خپل غږ یې پورته کړی ده پیغام یې ورکړی ده الهام هم خلکو اخیسته ده ترې په مسلمانانو غږ شوی ده د علیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله له طرفه د اسلامي امارت د بهرني چارو د وزارت له طرفه کوم اعلامیې ورکول کېږي په اسلامي امت غږ شوی ده. بار په غونډو کې یوازینی هغه هیواد چې د اسلامي هیوادونو سازمان په غونډه کې په جدیت سره د فلسطین موضوع راپورته کړله هغه د اسلامي امارت بهرني چارو وزیر و. تاسې ولیدله چې دا څه وخت وړاندې غونډه وه
د اسلامي هیوادونو غالبا په جده سعودي کې د عدلی وزیر هغه خو دا هغه ته زرا زما هغه نه وړاندې د بهرنی چارو وزیر د موضوع راپورته کړه د عدلی وزیر راپورته کړله په ریاض کې او په نورو نړیوالو کانفرنسو کې چې د اسلامي امارت هغه حتی په روسیه کې چې د اسلامي امارت استازي تللی په روسیه کې الته د فلسطین لپاره غږ پورته کړی ده نو لدین اخوته نور څه کولای شي لریو غم دا د چې او د جهاد حکم چې د یو شرعي حکم زوایم او دا عام خلک باید بلې شرعي حکم دا ده شرعي چې کله په د مسلمانانو په یو سیمه باندې کفار حمله وکړي نو په اول د غسیمې په خپل چې په چا حمله شوی په غوی باندې جهاد فرض عین کیږي هغه نو ورسته د څنګه گاونډي هیواد باندې جهاد فرض عین کیږي بیا دغه نو ورسته چې هغه ادا کی بیا چې پوله دی بل تر ورسېدل په غ فرض عین کیږي بیا چې پوله دی بل تر ورسېدل په غ فرض عین کیږي بیا دا چې امارت څومره تر لري د څو هیواد دوه هیواد یو هیواد امارت خو د ایران ده پسې عراق ده پسې سوریه ده پسې لبنان ده پسې اسرائیل او فلسطین څلور 15 هیواد په منځ کې دي یا دی خواته سمندر د چې مونږ لاسرسي نه ورته لرو نو په شرعي لحاظ باندې هم مونږ د غاکته پورته کولو پوری چې کوم مرسته څومره ورسولای شو مالی او جاني مرسته کولای شو هغه مکلفیت ترغه حد پوری ده هغه شاید شوی وي مالی مرسته شوی دي ډیرو افغانانو کومکونه ورلېګلې دي لیکن دا چې مونږ نور څه کولای شو زه فکر کوم چې نو په شرعي لحاظ تر دې زیات مونږ مکلفیت لرو او نه مونږ څوک ملامت یا ورسته هغه دار چې غزا لا هم ژوندۍ ده لا هم مجاهدین لري یو دم الشهید نور و نار غالبا حدیث ده غالبا د شهید وینه دا وای نور او غور ده نور دا معنا چې مسلمان اسلامی امت ته رڼایي راوړي اسلامی امت د ذلت څخه اسلامی امارت اسلامی امت د غلامۍ څخه اسلامی امت د بدبختی څخه خلاصوي او رڼایي راوړي او نارون دا معنا چې دښمن ته ور ګرځي دا کومي ویني چې توي شي په غزا کې کومي سپیڅلي پاکي ویني چې توي شولې دا هیڅ کله حذر نه زی دا هیڅ کله عبس نه زی د دې بده وی د یو څاڅ کې پښتنه الله تعالی کوي اول به د يهودو څخه کوي بیا به د اسلامي امت دغه چارواکو څخه کوي چې دا شاوخه ورته پراته دي او بیا به د ټول امت څخه هم کوي چې تاسو اقلا دعا مرته کړي او کوم نه وکړي اقلا یو فریاد مو کړي خدای ته یو زاری مو کړي یو دعا مو کړي یو ذکر اذکار مو کړي یو څمرسته مو لګلې څومره حد پورې چې ممکنه و د وی غزي او مېرمن ویل چې یا رسول الله د عربو شفاعت مکوه حق لري چې وایي د غزي خلک حق لري چې اسلامي امت ته هر ډول پیغور ورکړي حق لري چې وکړي هغه سره کوم بیغوري ونه شوله کوم جفا ور سره ونه شوله کوم غدر ور سره ونه شو وسم هغه ډیره غټه حوصله لري چې اسلامي امت ته یې وایي او زه په دې باور لرم چې دغه ماشومان دا به الله ته ورزي د يهودو نه به شکایت نه کوي لیکن د خپل مسلمان ورونو نه به شکایت کوي جزاک الله ډیره زیاته مننه د حریت رادیو د جوار بحثونو خبرونه قدرمن اوریدونکو دغه راز ټولنیزو رسنیو کارونکو نن موږ موضوع ټاکلې و د غزې اړوند د دې بحث د پاره موږ مولوي عبدالحق حماد صاحب راغوښتي او تاسو نم زیاته مننه د خبرونه موږ سره اخیره پورې واوره د حریت رادیو نور برنامه تعقیب کړئ تر بیا د الله تعالی په امان ژور بحثونه د ګرمو موضوعاتو نازکو حالاتو او پیچلو روایاتو په تړاو د نظر خاوندانو سیاسي مبصرینو او د سیاست ډګر لوبغاړو اندونه وړاندوینې او احتمالات ژور بحثونو کې د هیواد سیمې او نړۍ پر تودو موضوعاتو بحث کیږي له ناویلو او نالیدلو خبرېږي دا خبرونه هر یک شنبه او چهار شنبه ماښام 8 بجې له حریت رادیو څخه اوریدلای شئ